کال مې چې کلن ورور محمد کا اجازه دی ورځ د غونډې مېلمه وم مګر اوس د تورې خاورې مېلمه دی. هغه ورځ چې هر کال د نړۍ په کچه د دې ناروغۍ د عامه پوهاوي د ناروغانو د ملاتړ او د مخنیوي د لارو چارو د پیاوړتیا په موخه المنځل کیږي. دا ورځ موږ ته دا پیغام راکوي چې د انسان ژوند ژغورل، د ناروغانو لاسنیوی او د هغوی د ستونزو درک کول یوازې طبي مسؤلیت نه بلکې یو اسلامي، انساني او ملي وجیبه ده. اسلامي امارت د روغتیا سکتور پیاوړتیا، د ناروغانو خدمت او د ټولنې د سالم راتلونکي جوړول خپل مهم مسؤلیت ګڼي. د اسلامي امارت له نظره روغ انسان د سالم ټولنې بنسټ دی او هر هغه خدمت چې د خلکو د ژوند ژغورلو، د ناروغیو د مخنیوي او د بشري کرامت د ساتنې سبب ګرځي د ملاتړ وړ دي. د تلسیمیا ناروغان چې دوامدارې درملنې او ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري زموږ د ټولنې هغه قشر دی چې ځانګړې همدردي، دوامدار خدمت او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. تلسیمیا یو ارثي او مزمنه ناروغي ده چې د انسان د وینې په جوړښت اغیزه کوي. دا ناروغان د ژوند د پایه منظمې درملنې، دوامدار وینې انتقال، لابراتواري څارنې او ځانګړو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. که دغه ناروغي پر وخت تشخیص او په سمه توګه مدیریت شي، ناروغان کولی شي نسبتا عادي، فعال او ګټور ژوند ولري. له همدې امله د عامه پوهاوي لوړول، د وینې د معایناتو ته وده ورکول او د وقایوي تدابیرو پیاوړي کول د وخت مهم ضرورت دی. الحمدلله د عامې روغتیا وزارت د اسلامي امارت د پالیسۍ او لارښوونې مطابق د هیواد په کچه د روغتیایي خدمتونو د پراختیا ترڅنګ د تلسیمیا ناروغانو خدمتونو ته هم ځانګړې پاملرنه کړې ده. دا مهال چې د هیواد په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې د تلسیمیا ځانګړي مرکزونه فعال دي چې زرګونو ثبت شوو ناروغانو ته پکې منظم روغتیایي خدمات، د وینې انتقال، لابراتواري معاینات او طبي مشورې وړاندې کیږي. د روغتیایي خدمتونو معاینت لیدلوری دا دی چې روغتیایي خدمات باید ټولو هیوادوالو ته پرته له هر ډول توپیر په عادلانه، دوامدار او معیاري ډول ورسیږي. موږ باور لرو چې د تلسیمیا ناروغان د اوږدمهاله پاملرنې مستحق دي او د هغوی د درملنې او ملاتړ لپاره باید ځانګړي او دوامدار سیستم موجود وي. له همدې امله د روغتیایي خدمتونو معاینت هڅه کوي چې د تلسیمیا د تشخیص، ثبت، درملنې او تعقیب خدمات لا پراخ او معیاري کړي. د عامې روغتیا وزارت ژمن دی چې په راتلونکو کلونو کې د تلسیمیا د پرمختللو خدماتو د پراختیا لپاره لا زیات کار وکړي، څو د هډوکو، د مغز پیوند، تخصصي معاینات، عصري درملنې او نور پرمختللو خدمتونو زمینه په هیواد کې برابره شي. تر څو زموږ ناروغان اړ نشي چې د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. د ظرفیت لوړونې، د متخصصینو روزنې، د تجهیزاتو برابرولو او د وینې خوندي بانکونو پراختیا ته به هم جدي پاملرنه وشي. په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوالو همکارو مؤسسو، خیریه بنسټونو او د روغتیا په سکتور کې د فعالو شریکانو همکاري ارزښتناکه ده.
د آبادۍ مدر تکړی دی تکل هیوادا. د وینې کموالی یا ناسم تولید، وینه کمه تولیدیږي په وجود د مریض کې یا ناسمه تولیدیږي. الله جل شانه وینه په انساني وجود کې هم سبب د حیات ګرځولې او وینه په انساني وجود کې سبب د زینت ګرځولې. په وینه انسان ژوندی هم دی او په وینه انسان مزین او خایسته هم دی. که مونږ وایو چې تلسیمیا مریضي د قاتله ده، وژونکې ده، خو د دې مریضۍ نه را پیدا شوي کمخوني هغه کم زینتي او بد زینتي هم را پیدا کوي، بد صورتي هم را پیدا کوي. د دغه انسان ظاهري د مخ جوړښت او ساخت هغه هم د نورو نه مغایر کی او بدلی کی. مبتلا مریضان د خدای ته ټول جوړ کی چې څوک مبتلا نه دی، الله دې ته حفاظت وکړي. د دې مریضۍ نه د جوړښت یو اساسی حل دی، یو وقتی حل دی. وقتی حل دغه دی چې مریض ته عطیه د خون ورکړی شي، د وینې عطیه او هدیه ورکړی شي، شک نشته دی اجر لري. د معطي ورکوونکي دپاره هم طبي ګټه ده چې د ده د وجود وسپنیزه ماده معتدله وساتي او د حد نه زیاته اوچته نشي او ده ته مضره نشي، سبب د عارضه قلبي ونه ګرځي. نو د ده دپاره د ورکوونکي دپاره هم طبي فایده ده، هم اخروي فایده ده. ځکه د یو انسان ژوند هغې ته تمدید ورکه ظاهرا، او الله جل شانه د دې اجر او ثواب دومره ذکر کړی، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. د یو انسان د ژوند سبب شولې لکه ټول چې د ژوندي ساتلي، اجر دې دومره دی، ثواب دې دومره دی. او که هغه منځ کوي، که هغه بل عبادت کوي، که څه نیک عمل کوي، د هغه په نیکو اعمالو کې ستا وینه چلیږي، هغه پکې کارفرما ده، ته ورسره شریک کار په حقیقت کې. د خپل هیواد په متمولو اشخاصو باندې، تاجرانو باندې، دغه غریبان او بیچاره ماشومان چې زما ښه یو چپ طرف ته ناست دي، د دوی په دا حق جوړیږي چې د دوی لاسنیوه وکړي او دوی ته د تعاون او د همکارۍ لاس راوږد کړي. که د دې ماشومانو حال وګورئ او په خپله د نږدې نه وګورئ، دا قابل د ترحم او قابل د شفقت دی. په هر ولایت کې یو څه عدد ماشومان هغه به په دې مریضۍ باندې اخته وي. د دې پلار، د دې مور، د دې د فامیل خلک داسې دې ته خپئ لکه د سرطان مریض ته چې د هغه د فامیل خلک خپئ. اعصابي مشکلات پیدا کوي د ورثو دپاره. مریض عاجز خو مبتلا دی، لیکن د ده ابتلا یوازې نه ده، په دې ابتلا کې ورسره ټول فامیل شامل دی. د دې وجې نه دا د یو شخص لاسنیوه نه ده، دا د فامیلونو لاسنیوه ده. الله جل شانه دی ټول مریضانو ته چې په دغه مریضتیا یا په نورو مرضونو مبتلا دي، الله جل شانه دی ورته صحت کامله ورکي. د مطبوعاتو د طریقه چې څومره اوریدونکي دي، که هغه په داخل د هیواد کې دي که خارج د هیواد نه دي، الله جل شانه دی دغه موضوع کې فکرمندي نصیب کی چې دوی همت وکي او مونږ دغه مشکل حل کو. وزما گل هیوادا، وزما گل هیوادا، وزما گل هیوادا، وزما گل هیوادا. نن موږ دلته د یو داسې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په دې غونډه کې راټول شوي یو چې زموږ د ټولنې ګڼ شمېر ماشومان او کورنۍ ورسره مخ دي چې دا ناروغي د تلسیمیا ناروغي ده. تلسیمیا یو ارثي ناروغي ده
چې والدینو څخه ماشومانو ته انتقالیږي. هغه ناروغان چې په تلسیمیا اخته وي دوامدارې وینې ته اړتیا لري، یعنې وینه د دوی د ژوند ډیوه روښانه ساتي. د همدې اړتیا له مخې په 1990 کال کې د وینې بانک په چوکاټ کې د تلسیمیا لومړی مرکز پرانستل شو. اوس مهال په مرکز کابل کې موږ سره 1500 د تلسیمیا ناروغان راجسټر دي، چې له دې جملې څخه 290 نارینه او 210 ښځینه ناروغان دي. همدارنګه په ولایتونو کې له موږ سره 11260 جمله ناروغان د تلسیمیا راجسټر دي، چې له دې جملې څخه 5130 نارینه ناروغان او 6130 ښځینه ناروغان دي. زه خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د تلسیمیا مرکزونه خپل فعالیتونه او خدمات په منظم ډول وړاندې کوي. یوازې په تیر کال کې په مرکزي وینې بانک کې 14561 پوینټه وینه د تلسیمیا ناروغانو ته اهدا شوې ده، چې په اوسط ډول هره ورځ نږدې 50 ناروغانو ته وینه برابریږي. همدارنګه زموږ د وینې بانک په ولایتونو او حوزوي روغتونونو کې نمایندګۍ لري، چې د تلسیمیا او نورو ناروغانو ته شپه ورځ خدمات وړاندې کوي. موږ پلان لرو چې په نږدې راتلونکي کې د وینې په مرکزي بانک کې یو بل مجهز د تلسیمیا وارډ هم فعال کړو. سربیره پر دې د تلسیمیا ناروغانو یو لویه ستونزه د وینې معاینات دي، ځکه ډېری ناروغان د تګ راتګ او معایناتو لګښت نشي برابرولی، چې د همدې ستونزې د حل لپاره د رهبرۍ په هدایت ډېر زر د وینې په مرکزي بانک کې به یو مجهز لابراتوار هم جوړ شي. تلسیمیا یو بدمرغه او ارثي ناروغي ده چې دا د وینې د هیموګلوبین په نوم یوې مادې د غیر نورمال جوړښت د وجې منځته راځي. که ډېر نور هم ساده کړم، زمونږ او ستاسو د وینې سره حجرات چې هیموګلوبین د دې په جوړښت کې مهم رول لري، د دغه هیموګلوبین د غیر نورمال طبیعي جوړښت له وجې زمونږ او ستاسو د دغه حجراتو د وینې د سره حجراتو عمر کمیږي. په نورمال حالت کې زمونږ او ستاسو د وینې سره حجرات تقریبا 120 ورځې عمر لري، خو که چیرته د هیموګلوبین جوړښت غیر نورمالي، دغه عمر د سرو حجراتو کمیږي. بل اخره یو غیر نورمال سره حجره د وینې دوران ته ځي چې زر تخریبیږي، او بل اخره زمونږ او ستاسو هغه بچیان چې په دې ناروغۍ اخته مجبوریږي چې زر زر وینه واخلي. دغه زر زر وینه اخیستل بل اخره د دوی د وجود د کمزورتیا او د دې د وینې د وجې چې کم جانبي عوارض پیدا کیږي، د هغې جانبي عوارضو د وجې د دوی د عمر هغه کیفیت خرابیږي او بل اخره هغه حالت ته رسیږي چې موږ او تاسو یې په سترګو ګورو. د نړیوالو ارقامو په اساس په ټوله دنیا کې 9% انسانان د هیموګلوبین د غیر نورمال جوړښت درلودونکي دي. که چیرته دغه 9% ناروغان په خپلو کې سره واده وکړي، بیا دغسې کوچنیان چې هغه موږ یو اصطلاح لرو هیموګلوبینپتي، چې د دې لوړه او غوښینه هغه برخه چې دغه تلسیمیا ده، بدبختانه د دوی کوچنیان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي. آیا تلسیمیا ناروغي درملنه او مخنیوی لري او که نه لري؟ له نیکه مرغه موږ او تاسو اوس په داسې یو عصر کې اوسیږو چې ډېر کم داسې ناروغۍ به وي چې هغه به درملنه ونه لري. تلسیمیا هم درملنه لري او هم وقایه لري. وقایه یو عادي ټیسټ چې د تلسیمیا سکرینینګ ټیسټ په نوم باندې یادېږي، د دې په واسطه موږ کولی شو چې د دغه دومره غټ ستونزې مخنیوی وکړو. همدارنګه روغتیایي
صحي تعلیمات هغه څه دي چې د نړۍ ډېرو هیوادونو په همدې دوه شیانو باندې خپل دغه د تلسیمیا واقعیت کنټرول کړي. د بیلګې په ډول زموږ او ستاسو په دې ریجن کې جنوبي اسیا کې او په مرکزي اسیا کې دا واقعیت فوق العاده ډیر دي. خو یو د دې ممالکو نه ایران هغه ملک دی چې دا واقعیت ډیر د نورو هیوادونو په پرتله به حد ډیر ښکته کړي دي. دو فقط دوه کار کړي، یو دا دی چې د ټولنې د آګاهۍ کچه جګه کړي، او دویم کار چې کړی هغه دا دی چې سکرینینګ یې جبري کړی، چې هم د دغه سکرینینګ د وجې هغه خلک چې په دې ناروغۍ اخته وي هغو د واده مخنیوی کیږي او بالاخره د دغسې ناوړو واقعیتو مخنیوی کړی. درملنه هم همدغسې ده. غواړم چې د طب معالجوي د عمومي ریاست راتلونکي پلانونه او لاسته راوړنې له تاسو محترمو سره شریک کړو. لکه موږ او تاسو که لږ یو څو کاله د مخه ولاړ شو، 4-5 کاله د مخه موږ او تاسو حتی یو مرکز هم کوو یو په افغانستان کې د تلسیمیا په نوم نه لره. د نیکه مرغه اوس په اکثره حوزو کې د تلسیمیا مراکز شته. موږ او تاسو په روز کال د هرات په ولایت کې د تلسیمیا د یو جدا شفاخانې د جوړېدو شاهدانو. په ډېرې نږدې ورځو کې به تاسو په د افغانستان د مرکزي بانک خون کې د تلسیمیا د یو مجهز مرکز د جوړېدو او د افتتاح شاهدان یو. همدارنګه په اندرا ګاندي روغتون کې چې زموږ او ستاسو د هیواد د کوچنیانو د ناروغۍ یو لوی ستر مرکز دی، په دې کې هم د تلسیمیا د مرکز په جوړېدو کار روان دی. همدارنګه تاسو هم په جریان کې یاستئ چې زموږ له نیکه مرغه د عامې روغتیا یا د روغتیا پالیسي جوړه شوې، اوس په ستراتیژي باندې کار روان دی. په نیشنل هیلث پالیسي یا د عامې روغتیا په ملي پالیسي کې خدمات یو څه نور هم پراخه شوي دي او موږ اوس د ای پی ایچ اس او بی پی ایچ اس په پاکیجونو کار کوو. په دغې پاکیجونو کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل خدمات پراخه شوي، د تلسیمیا مرکزونه هم په دې کې شامل دي چې موږ په هر ولایت کې د تلسیمیا د ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول او د درملنې مراکز ولرو. همدارنګه ځینې نورې فعالیتونه چې نېشنل تلسیمیا رجسټري سیستم دی، په دې باندې هم په وقایوي برخه کې کار روان دی. تلسیمیا تنها یو ناروغي نه ده، دا زموږ او ستاسو اسلامي ملي او مسلکي مسؤلیت دی او د دغه بچیانو په مقابل کې چې دلته د دغې بدمرغه ناروغۍ نه کړېږي، زموږ او ستاسو یو وړوکی پیغام هم کولی شي چې د دغسې زرګونو ناروغانو مخنیوی وکړي. په دې کې تنها د عامې روغتیا وزارت مسؤلیت نه لري، ټول هیوادوال بالخصوص زموږ علما کرام چې ټول هیوادوال د هغو خبره په ډېر ښه ډول باندې دغه کوي مني. زموږ رسنۍ کولی شي چې یو کوچنی پیغام هم د دې سبب وګرځي چې د دغسې ناروغانو مخنیوی وشي. د دې په څنګ کې د دې درملنه هغه څه دي چې ماډرن درملنه یې حتی د نړۍ په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم د خپله د دولتونو او د روغتیا د دولتي سکتور کار نه وي، دې کې ډېر سکتورونه سره یوځای کېږي او بالاخره هغه هدف ته ځان رسوي چې هغه د دې ناروغانو ماډرن درملنه ده. په دې تالار کې ډېر خیرخواه انسانان راغونډ شوي دي او موږ یې اکثره پېژنم. زما یو د ورورۍ خواهش دا دی چې لکه څنګه چې تاسو موږ سره د دې ناروغۍ په درملنه کې د ابتدایي درملنه کې څنګ په څنګ یې وئ او د دې په وقایه کې موږ سره څنګ په څنګ کار کوئ، راځئ موږ سره د دې په عصري درملنه کې هم څنګ په څنګ ودرېږئ او موږ ته مشورې راکئ او د دې په څنګ کې موږ به درته هم هغه کوم زمینه چې ده هغه به درته برابرو، ټول به په ګډه کار کوو او هغه هدف ته به ځان رسوو چې هغه لکه نور زموږ او ستاسو ګاونډي هیوادونه چې ما مخکې ورنه یادونه وکړه، ایران غوندې، چې موږ او تاسو په دې خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې د دې ناروغانو هغه فیصدي تر اعظمي حده ښکته کړو او د دې په څنګ کې د دوی د عمر متوقع اندازه زیاته کړو. تېر کال مې 40 کلن ورور محمد کا اجازه دې ورځ د غونډې مېلمه و، مګر اوس د تورې خاورې مېلمه دی.
نننۍ غونډه چې د تلسیمیا ناروغانو سره د روغتیا وزارت او تاسو محترمو لخوا د کومک په منظور جوړه شوې یو نیک اقدام دی. الله جل جلاله دې ستاسې دا نیک کار په قبول شوي عبادت کې حساب کړي چې موږ ته ډاډ راکوئ، خو موږ په عمل کې د لازیاتو کارونو د پلي کېدو او عملي کېدو غوښتونکي یو، ځکه په تلسیمیا اخته ناروغان د الله جل جلاله بېچاره او عاجز مخلوق دی او د لا زیات ترحم وړ دي، نو باید لا زیاته همکاري او کومک ورسره وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د الله جل جلاله په مخلوق یعنی انسانانو رحم ونه کړو، الله جل جلاله په هغه رحم ونه کړي. قدرمنو، تلسیمیا زموږ په وطن کې یوه صعب العلاج ناروغي ده چې د غریبو او بیچاره خلکو له توان څخه وتلې ده، یعنی دوی نشي کولی چې د ځان تداوي وکړي. په دې ناروغۍ اخته کسان په هفته یا 10 ورځو کې وینه اچوي چې د ونداره وینې اچولو په سبب د ناروغ تورې او ځیګر پړسیږي او ورسره نور ډول ډول ناروغۍ رامنځته کېږي. متاسفانه جزا زما د خوینې د دغه ناوړې ناروغۍ ښکار شوي یو. تورې او ځیګر مو پړسېدلی دی او یو ورور مو همدې ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړی او شهید شوی. زموږ په څېر داسې نور زرګونه تلسیمیا ناروغان په دې ناروغۍ اخته دي. موږ سره له دې چې د تلسیمیا ناوړې ناروغۍ سره لاس او ګریوان یو پرې راضي یو، ځکه چې د خدای جل جلاله له لوري ده او موږ په هر حال کې د الله جل جلاله شکر ادا کوو او د دې ترڅنګ مقابله او مبارزه هم ورسره کوو. په دې معنا چې ورخطا ورته نه یو خو خفه کړي یو، ځکه هر کال په لسګونه ځوانان ناروغان له لاسه ورکوو. د مثال په توګه تېر کال مې 40 کلن ورور محمد قایز د دې ورځ د غونډې مېلمه و، مګر اوس د تورې خاورې مېلمه دی. وخت رحمت وتک او داسې نور چې اوس زموږ ترمنځ نشته. د خفګان د مخنیوي په موخه مهربان هېوادوال دې ژوندي وي چې تر دې دمه زموږ په ژوند کې مرسته کړې، د تن وینې راکړي او تر یوې حده د دواګانو په اخیستل کې زموږ لاس اسنیوی کړی، که نه نو زموږ په توان چې وی اوس به نه وو. بیا هم د ټولو تلسیمیا ناروغانو په نمایندګۍ په ټولو شتمنو هېوادوالو غږ کوم چې تلسیمیا ناروغي قابل د علاج ده، خو شرط دا دی چې د داوی په موخه ورسره لازم همکاري وشي. په نوره نړۍ کې چې تلسیمیا ناروغان درملنه کېږي او لازم ته دوا ورته رسېږي عادي ژوند کوي، خو په افغانستان کې حال زما په څېر وي. رنګ به یې زیړ، تورې او ځیګر به یې پړسېدلی او د زړه په ناروغۍ به اخته وي. که څه هم د روغتیا وزارت په دې برخه کې اوس یو څه کارونه کړي او لا خلک هڅول کېږي چې کار وشي. په ځانګړې توګه دا 4 کاله د تلسیمیا ورځ لمانځلو او زموږ پیغام تر ټولو هېوادوالو رسولو برخه کې ډاکټر صاحب شرافت زمان او ملګري ډېر زیار ویستی چې شکر اوس تلسیمیا ناروغانو ته یو اندازه کارونه ترسره شوي او دا 2 کاله شمشاد تلویزیون ورته خپله د رمضان برنامه ځانګړې کړې. همدارنګه دولتي د مینې بانکونه چې ډېر د نیکو اخلاقو امرین لري، مثال به یې ډاکټر صاحب نورزاد خان همت درکړم. همدارنګه په ننګرهار ولایت کې عتیق الرحمن تلسیمیا سنټر، د دوستخیلو تلسیمیا سنټر چې تلسیمیا ناروغان سره ډېر همکار دي. کابل کې نوی جوړېدونکی د تلسیمیا مرکز چې ډېرې ناروغان ته به امید ادرس شي او هرات کې د تلسیمیا مرکز چې پرانیستی وشوه زموږ ټولو لپاره ښه خبر و. دا ډول کړنې که څه هم د قدر وړ دي خو لا کافي نه دي، باید په ډېره پراخه کچه د دې ناروغانو لاسنیوی وشي او د نبوي حدیث مطابق پر تاسو حق هم دی. هغه دردونه چې زه زما د خویندې همدارنګه نور تلسیمیا زرګونه ناروغانې په ځان تېروي، الله جل جلاله د نور مسلمانان ترې وساتي. په دې هیله چې الله جل جلاله ټولو مریضانو ته عاجله او کامله شفا نصیب کړي او د روغ وجود ارمانونه یې پوره شي. تلسیمیا یو بدمرغه ناروغي ده چې پر دغه ناروغۍ اخته کسانو بدن وینه نه جوړوي او د نورو خلکو وینې ته اړتیا لري، چې دغه ناروغان په میاشت کې 2 ځل 3 ځل حتی 4 ځل وینې ته اړتیا لري، چې د بار وینې په تېرولو سره د دوی په بدن کې اوسپنه زیاتېږي او د همدې له امله د دوی ځیګر او تورې غټېږي، حتی ټول بدن یې پړسېږي، چې د همدې له امله دغه ناروغانو ته نورې ډېرې ناروغۍ هم پیدا کېږي. دغه ناروغان له ډېرو دردونو او کړاوونو سره ورځې شپې تېروي. دغه ناروغان هره ورځ هر ساعت خپلې هیلې او امیدونه له لاسه ورکوي. دغه ناروغان له ژونده ډېر ناهیلي او ناامیده دي. دغه ناروغان تل په دردونو او تکلیفونو کې ژوند کوي. له دوی سره سره د دوی مور پلار د کورنۍ غړي هم ډېر په خفګان او مشکلاتو کې ورځې شپې تېروي. دغه ناروغان ډېر بېوسه او ناتوانه دي. دغه ناروغان د دوا اخیستلو یا درمل کول وس نه لري، ځکه چې داسې ناروغان شته چې د لارې کرایه نه لري تر څو خپل ناروغ د روغتون راولي او وینه ورته تېره کړي. نو د دوا اخیستل درملنه کول خو ډېره له وس څخه وتلې ده. په ډېره خواشینۍ سره ویلی شم چې زموږ په هېواد کې تلسیمیا ناروغي درملنه نه لري
او یوازې وینه یې درملنه ده، مګر په نورو هېوادونو کې تلسیمیا په ورځ د درملنې وړ ده او په نورو هېوادونو کې تلسیمیا ناروغان په عادي ډول د روغو خلکو په څېر ژوند کوي او عمرونه یې تر 80 او 90 کلونو پورې رسېږي. مګر په ډېره خواشینۍ سره ووایم چې زموږ په هېواد کې د تلسیمیا ناروغانو عمرونه ډېر کم، له 15 څخه تر 25 کلونو پورې. ډېری خلک وایي تلسیمیا ناروغي درملنه نه لري، مګر داسې نه ده. تلسیمیا ناروغي درملنه لري چې مثال یې زه پخپله یم. ما مخکې میاشت کې 1 ځل 2 ځل حتی 3 ځل وینه تېروله، چې اوس الحمدلله کوټ کاله کېږي چې په ګاونډي هېواد کې درملنه کوم او کاله کېږي چې وینه مې نه ده تېره کړې. خو دغه دوا یا درمل ډېر قیمته دي چې موږ یې د اخیستلو وس نه لرو. نو زه غږ کوم لومړی پر وزیر صاحب محترم، نړیوالو مؤسساتو، خیریه بنسټونو، پر تجارانو، پر شتمنو هېوادوالو او د کرکټ په شتمنو لوبغاړو چې زموږ لپاره روغتونونه جوړ کړئ، زموږ سره په هره برخه کې لازمې همکارۍ وکړئ او موږ ته نوی ژوند راکړئ.